بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل نن ورځ لیکچر ته چې په تیر ورځ لیکچر کې موږ تاسو ته د HTML کلرز په باره کې خبرې وکړې، یعنی د هغې په باره موږ تاسو ته معلومات درکړل، تشریح مو کو او تاسو ته موږ پریکټیکل اگزامپلز ورباندې وښودلې. نو نن ورځ لیکچر به زموږ ستاسو لپاره په HTML فورم باندې به وي، یعنی تاسو به فورم ښیو چې څنګه موږ کولی شو په HTML کې یو فورم جوړ کړو. فورم څه ته ویل کېږي، هغې کې کوم ایلیمنټس او ټیکس شامل دي، کوم ټیکس به موږ پکې اچو او کوم ټیکس به موږ پکې اضافه کوو، جوړوو او ترتیب کوو به. نو راځو اول د فورم تعارف ته چې هغه څنګه موږ معرفي کولی شو تاسو ته. HTML form is used to collect user inputs، یعنی دا د یوزر نه inputs اخلي. The user inputs is must often sent to a server or for processing. څه ده؟ یعنی دا د HTML فورم چې د یوزر نه inputs اخلي او دا لیږي سرور ته د پروسس کولو لپاره، یعنی د هغې د تحلیل لپاره. صحیح ده، یعنی سرور ته یې لیږي چې هلته تحلیل او پروسس ورباندې وشي. صحیح ده. نو د دې څخه وروسته موږ راځو، موږ سره دلته یو د HTML فورم لپاره ځینې ټیکس دي چې هغه موږ تاسو ته در معرفي کوو، تاسو ته یې ښیو چې څنګه باید موږ یو فورم جوړ کړو او کوم ټیکس او اټریبیوټس پکې موږ کارولی شو. نو راځو خپل VS کوډ ته. VS کوډ کې موږ تاسو ته د تیر ورځ کوم کوډ چې لیکلی هغه زه ډیلیټ کوم. په تیر لیکچر کې موږ تاسو ته ځینې کوډس لیکلي د کلر په باره باندې. نو راځم دلته زه خپل ټیګ په باډي کې سټارټ کوم او دلته زه شو پریویو باندې کلیک کوم تر څو موږ ته دلته پریویو وښودل شي. صحیح ده. براوزر ته د تګ لپاره څه ضرورت نه چې موږ لاړ شو براوزر وګورو، یا براوزر دلته ځان سره شو کو یا هغه ریفریش کو څنګه کو، هغه موږ ته لږ ګرانه تمامېږي. نو راځو خپل کار په همدغه په نږدې کې سټارټ کوو ګورو. صحیح ده. موږ سره لومړی په خپل پریزنټیشن کې فورم دی، بل لیبل دی. موږ سره راځو اول فورم جوړو. فورم څخه وروسته به لیبل خپل کوډ کې اضافه کوو. زه لیکم چې فورم څنګه چې ولیکم دا به موږ ته راځي. اکشن سره زه اوس کار نه لرم، دا ترېنه پاکوم او راځم لاندې. صحیح ده. فورم مې چې ولیکه زه لیبل لیکم. لیبل ځان ته یو دانه اخلم. صحیح ده. لیبل مې واخیسته. لیبل دا د فار هم ورنه لرې کوم او زه لیبل کې ډایرکټ نیم ورکوم چې نیم. صحیح ده. نیم مې ورکه او دا مې ځان سره سیف کړم. ګورئ څنګه چې مې ولیکه دلته تاسو ته نیم شو. صحیح ده. راځم د دې څخه وروسته زه دلته موږ ویلی وو چې موږ سره په پریزنټیشن کې موږ سره انپوټ ټیکسټ باکس دی. ټیکسټ باکس موږ څنګه به راوړو؟ صحیح ده، چې موږ نه انپوټ واخیستل شي. نو راځم دلته زه انپوټ لیکم. انپوټ مې چې ولیکه ډایرکټ موږ سره څه شی راکوي، انپوټ به څه رقم ته وي؟ دا به ټیکسټ وي که نه. نو کله چې موږ تاسو نه زموږ او ستاسو څخه چې کله دغه فورم انپوټس اخلي، انپوټس اخلي، هغه به څه وي؟ ټیکسټ به وي. لکه دلته به ټیکسټ په واسطه به ټیکسټ به شو کېږي دلته، یعنې ټیکسټ به انټر کېږي په دغه کې په دې ټیکسټ باکس کې او دا به سرور ته لیږل کېږي. که چیرې موږ دا به بدلو نو هغه به وروستۍ او په نورو کې به تاسو ته ښیو. صحیح ده. زه راځم دلته یو BR ټیګ لګوم تر څو ما ته دلته دغه شي لږ سپیسینګ راکړل شي او دا نیکسټ لاین کې سټارټ کړو. صحیح ده. راځم خپل پریزنټیشن ته. ګورئ موږ ته بل دا کړل شوی دی پاسورډ ټیکسټ باکس. صحیح ده. یعنې ټیکسټ باکس به وي خو ټایپ به د دې څه شی وي؟ پاسورډ به وي. لکه راځم دلته زه سټارټ کوم لیبل عالم او څه شی ورته ورکوم؟ زه ورته وایم چې نیم ورته شی ورکوم، پاسورډ ورکوم. صحیح ده. پاسورډ مې ورکه او زه راځم دلته انپوټ ټایپ اخلم. انپوټ ټایپ مې واخیسته. ټایپ به د دې څه وي؟ پاسورډ به وي. پاسورډ مې ډایرکټ واخیسته، سیف مې کړه. صحیح ده. زه دلته یو BR ټیګ بل هم لګوم تر څو د دې په منځ کې لږ فاصله پیدا شي. یو بل BR ته هم ضرورت دی. صحیح ده. ومې لګو. صحیح ده. نو د دې ترمنځ لږ فاصله را پیدا شو چې تر څو موږ وکولی شو وګورو. صحیح ده. دا دوه دانې خو موږ جوړې کړې، دا دوه ټیکسټ باکس موږ جوړې کړې. نو راځو د دې د چک کولو لپاره. صحیح ده. زه ډایرکټ لیکم چې یوټیوب. ګورئ هماغه ټیکس معنا اخلي. صحیح ده. ځکه موږ د دې ټایپ دلته څه معرفي کړی وو؟ ټیکس موږ معرفي کړی وه. لکه د دې چې څنګه پاسورډ دی، راځئ ګورو چې دا پاسورډ اخلي او که نه اخلي. صحیح ده. ګورئ هماغه پاسورډ شو. صحیح ده. که چیرې زه راشم د دې پاسورډ په ځای ورته ټیکس ولیکم، دا به ټیکس اخلي از دغه نیم چې موږ څنګه جوړ کړی ده. صحیح ده. نو دا به هم هماغه شکل ته به تبدیل شي. صحیح ده. زه بیا هم دلته یو BR ټیګ سټارټ کوم دوه ځلې
چې تر څو ماته د نیکسټ ټیګ لپاره لږ څه فاصله راکړل شي. بل موږ سره د پاسورډ نه وروسته ریډیو بټن دی، انپوټ ریډیو بټن. صحیح ده. راځو ریډیو بټن باندې دلته موږ بل لیبل ورته اخلو. لیبل ورته سٹارټ کوم، ورته هم چې ریډیو بټن اکثر د جنډر په واسطه کیږي، یعنی جنډر ښودل کیږي د دې په واسطه باندې. نو زه جنډر لیکم. صحیح ده. جنډر مې ولیکه. راځم دلته د دې لپاره یو انپوټ اخلم. انپوټ مې واخیسته، ټایپ یې راسره شی و، دلته به ټایپ ورته معرفي کړو چې ریډیو. ریډیو مې ولیکه، ډایرکټ هغه ریډیو بټن راغی. دغه ریډیو خو مې ولیکه، دلته زه غواړم چې د دې سره لږ داسې نیم هم شو شي چې دغه ریډیو بټن چې مې اخیستی دا د څه لپاره دی. دا به زه میل ولیکم. صحیح ده. میل مې ورسره ولیکه، نو ځکه دلته موږ ته میل شو. صحیح ده. دا ټکس به د دې په څنګ کې ښودل کېږي. ښه، نو دلته اوس ضرورت د بل هم دی که نه، چې موږ بل فیمیل هم شو کړو، ځکه موږ سره دوه دانې وي. لکه دا به هم ریډیو کوم. صحیح ده. ریډیو مې کړه، دلته دې سره شی لیکم، فیمیل لیکم. صحیح ده. دا مې سیف کړو. نو ګورئ دواړو سره فیمیل شو. ښه، نو راځو کله چې څوک دغه فارم ډکوي، نو هلته کیدای شي یا به میل وي او یا به فیمیل وي. نو ګورئ دلته موږ سره غلطي دلته ځکه دی چې دواړه په یو ټایم کې سلیکټ کېږي، خو په یو فورم چې څوک ډکوي هغه به یا به میل وي یا به فیمیل وي. د دې مشکل د حلولو لپاره تاسو به څه وکړئ؟ نیم به ورکړئ. نیم به څه وکړو؟ جنډر به ورکړو. صحیح ده. دې ته مې جنډر نیم ورکړه. دې بل ته هم زه راځم نیم سپیسیفای کوم، ورته یم چې جنډر. صحیح ده. دې دواړو ته مې جنډر ورکړه. صحیح ده. سیف مې کړه. راځم اوس ګورئ که میل سلیکټ کوم دا به سلیکټ کېږي، خو که چیرې فیمیل سلیکټ کوم هغه به سلیکشن نه لرې کېږي. صحیح ده. یعنې په اټ ټایم یو کس به سلیکټ کېږي، یا به میل سلیکټ کېږي یا به فیمیل سلیکټ کېږي. صحیح ده. دغه جنډر خو موږ سره وشو. صحیح ده. زه راځم دلته بیبي آر ټیګ سټارټ کوم، بیبي آر لګوم ور باندې. صحیح ده. تر څو ماته لږ سپیس راکړ شي. ښه، بل موږ سره په پریزنټیشن کې ورکړل شوی دی چې چیک باکس دی. صحیح ده. زه راځم دلته چیک باکس اکثره داسې په د فارم په ډکولو کې د ملټي سلیکشن لپاره کېږي، یعنی یو څوک ملټي سلیکشن کوي، لکه د ژبې په سلیکشن کې وایو که نه، یو څوک راځي فارم ډکوي او وایي چې ماته څو ژبې زده دي. صحیح ده. زه راځم دلته یو لیبل رالم، لیبل مې راواخیسته، فارم ترې پاکوم، ورته لیکم چې لینګویج مې ولیکه. صحیح ده. لینګویج مې ولیکه، او دې څنګ کې زه اوس غواړم چې انپوټ ټایپ سټارټ کړم تر څو ما سره چیک باکسز وښودل شي. صحیح ده. انپوټ مې ولیکه او ورته مې وویلې چې د دې ټایپ به څه شی وي؟ چیک باکس وي. چیک باکس. صحیح ده. او چیک باکس په څنګ کې به زه د دې ټکس هم شو کوم که نه، لکه انګلیش. صحیح ده. یعنی یو څوک وایي چې ماته انګلیش ژبه زده ده. صحیح ده. نو دا خو وشوه. صحیح ده. بل ور سره یو انپوټ بل لنګویج هم شو کوم، ورته یم دا څه وي؟ چیک باکس باید وشي. صحیح ده. دا به څه وي؟ پښتو به وي. صحیح ده. سوري، پښتو مې ولیکل. صحیح ده. بل انپوټ اخلم، ورته یم چې دغه انپوټ هم باید چیک باکس وشي. صحیح ده. او دا به څه وي؟ دا به دری وي. دری. صحیح ده. بل انپوټ ټایپ اخلم، هغه به هم چیک باکس ما سره وي، او دا به څه وي؟ دا به اردو وي. نو ګورئ دغه څلور لینګویجز ما راواخیستې. نو کله چې یو څوک راځي او فورم ډکوي، نو وایي چې ماته انګلیش ژبه زده ده، بل ماته دغه دري هم زده ده، بل ماته پښتو هم زده دی، او اردو هم لږ څه ناڅه پوهېږم. صحیح ده. نو دا څلور واړه سلیکشن دې وکړل، خو دا به د جنډر په شکل نه وي چې کله دا سلیکټ کړي او یا به دا سلیکټ کوي. یو سلیکشن به نشي کولی. یعنې چیک باکس کې هم دغه خاصیت دی چې دا به ملټي سلیکشن باندې به کار کوي. صحیح ده. ښه، راځو نیکسټ موږ سره په چیک باکس څخه وروسته موږ سره څه دی؟ سلیکټ باکس دی، یعنی دی کې به موږ سره لیست جوړیږي. سلیکټ باکس په واسطه موږ کولی شو، زه به دلته یو بي آر ټیګ بل ولګوم چې تر څو موږ سره لږ فاصله موجود اوسي، تر څو زموږ دا کوډ پکې صحیح ولیکل شي. صحیح ده. او موږ ته په پریویو کې هم صحیح وښودل شي. ښه، راځو اوس دلته سلیکټ باکس جوړو. نو سلیکټ باکس د سټارټ کولو لپاره زه باید دلته یو انټر ووهم او ورته یو لیبل والم، او لیبل لپاره به څه ولیکم؟ زه به نیم ورکم، دلته منځ کې سی یو کورس به ولیکم. صحیح ده. کورس مې ولیکه. د کورس نه وروسته دلته باید زه څه ولیکم؟ زه دلته سلیکټ یو ټیګ دی، دا به سټارټ کړم.
او دا نیم او آی ډي به ترې پاکم ځکه چې دې سره اوس زما کار نشته. او دلته خو زمونږ هغه لیست شروع شو. صحیح ده. د لیست په داخل کې کوم یو ویلیوز چې مونږ پاس کوو هغه به څنګه کوو؟ هغه به د آپشن په واسطه به مونږ پاس کوو ورته. آپشن څخه دا ویلیو زه هم پاس لرې کوم، ورته لیکم چې ګورئ ورته یم چې HTML کلاس دی مونږ سره. صحیح ده. HTML یې سټارټ کړی او بل مونږ سره څه شی دی، زه به دا کاپي کوم ورته لاندې کنټرول زیډ او دا به زه کاپي رالم د دې. صحیح ده. ملټي کاپیانې مې راواخیستې او زه راځم دغه ایډیټ کوم ورته. صحیح ده. ول HTML زه ورته یم چې CSS هم شته، بل ورته PHP هم مې سلیکټ کړه، بل ورته یم جاوا سکرپټ دی، جاوا سکرپټ مې ولیکه، بل ورته ما چې ولیکه CH مې ولیکه C#. صحیح ده. نو ګوره دا ډیفرنٹ لنګویجز ما دلته معرفي که. نو ګوره دلته چې دی موږ سره هغه لیست شروع شو. صحیح ده. جوړ شو. لکه فرض که چیرې تاسو دا لیست سټارټ کوئ نو سلیکټ به ولیکئ. سلیکټ سره ستاسو دا لیست سټارټ کیږي. د دې په دننه کې چې کله آیټمز تاسو معرفي کوئ نو د هغه د آپشن په واسطه به کیږي. آپشن ټیګ به لیکئ. صحیح ده. لکه تاسو کله موږ تیر درس کې ویلې چې ټیبل سټارټ کوو نو هغه بلته ټیبل ټیګ به سټارټ کوو. د هغې دننه به TR به لیکو تر څو روسټ جوړ شي او د رو دننه به TD لیکو تر څو د هغې کې ډیټیلز معرفي شي. نو دې کې هم همدغسې مونږ کولی شو د آپشن په واسطه هغه دننه آپشن یې مونږ ورته انتخاب کړو. لکه وګورئ دلته په شو کې پریویو کې مونږ ته ښودل کېږي چې کله دې باندې کلیک وکړو نو وګورئ هغه ټول دننه کوم آپشنز چې مونږ ورته معرفي کړي دي هغه مونږ کولی شو وګورو. لکه CSS سلیکټ کولی شو، لکه PHP سلیکټ کولی شو، لکه جاوا سکرپټ شو یا C# شو. صحیح ده. نو هر یو چې تاسو سلیکټ کړئ هماغه به تاسو په دې لیست کې سلیکټ کولی شئ. نو زموږ د هدف د دې څخه دا و چې مونږ څنګه کولی شو یو لیست جوړ کړو. صحیح ده. سلیکټ لیست جوړ کړو. نو دې نه وروسته مونږ سره څه شی دی؟ ټیکسټ ایریا دی. ټیکسټ ایریا او د ټیکسټ باکس په منځ کې فرق دا دی چې ټیکسټ ایریا په واسطه کې مونږ کولی شو ډېر زیاته لیکنه وکړو، لکه ملټي لاینز مونږ کولی شو 100 لاینه لیکنه په دې کې وکړو، او د ټیکسټ باکس په واسطه مونږ یو لاین لیکنه کولی شو هماغه سرور ته پاس کولی شو. نو راځئ د دې څخه استفاده کوو تر څو دا هم سټارټ کړو. صحیح ده. د دې سلیکټ نه وروسته زه یو BR ټیګ لګوم لکه مخکې چې څنګه مونږ ولګو د څه لپاره هغه تاسو ته پته ده. نو راځم دلته دغه لیبل لارم او د ټیکسټ ایریا سټارټ کوم. صحیح ده. نو ټیکسټ ایریا په دغه کې زه لیکم چې ډسکرپشن. صحیح ده. ډسکرپشن مې ولیکل لکه زموږ د دې فورم هغه ټول معلومات به دلته لیکل کېږي. صحیح ده. د معلوماتو د لیکنې لپاره ما دغه ټیکسټ ایریا اخلم. دغه لیبل خو مې راواخیسته، اوس زه ټیکسټ ایریا سټارټ کوم. ټیکسټ ایریا څنګه چې ولیکم ګورئ په اولني سر کې دا راځي او دا به کلیک کوم. صحیح ده. نو کله چې مې دا واخیسته راځم دغه نیم ان آی ډي دا ترې پاک کوم. صحیح ده. دا مې چې کله پاک که نو دلته زه ورته کالم معرفي کوم. څو کالمه باید ولري؟ کالم باید داسې په افقي شکل سره باید کالم ولري. صحیح ده. نو دا باید 10 کالمه وي. او زه ورته روز هم معرفي کوم. 100 رو باید ولري په دغه عمودي شکل باندې. رو باید ما سره 100 دانې وي، 10 روګانې باید هم ولري. صحیح ده. نو 10 روګانې خو موږ سره زیاتې دي، زه به داسې وکړم چې 15 ورته معرفي کړم تر څو 15 روګانې، او کالس چې دی باید موږ سره څه وي؟ زیات اوسي. دا باید 100 اوسي. صحیح ده. تر څو موږ ته صحیح وښودل شي. ګورئ دا ټیکسټ چې دی د دې په دې آخري برخه کې ښودل کېږي. د دې لپاره باید تاسو څه وکئ؟ یو BR ټیګ والئ او دلته یې ولګوئ تر څو دا ټیکسټ د دې په سر وښودل شي، تر څو دا موږ ته صحیح شو شي. صحیح ده. نو په دغه کې تاسو کولی شئ ډېر لیکنه وکئ، انټر ووهئ، بیا لیکنه وکئ، بیا انټر ووهئ، بیا لیکنه، تاسو کولی شئ ډېر څه لیکنه وکئ. صحیح ده. نو د ټیکسټ ایریا په واسطه موږ کولی شو ډېر لیکنه په دې ټیکسټ ایریا کې پاس کړو. نو دا موږ سره د ټیکسټ ایریا او دې په اینډ کې به زه یو BR ټیګ ولګوم او دا به بند کړم، او یو دانه بل هم ضرورت دی چې دغه د ټیکسټ ایریا په آخره کې یو بل BR هم ولګول شي. صحیح ده. دا ولګول شي. صحیح ده. زه راځم اوس دلته موږ سره په خپل لیکچر کې موږ سره یو انپوټ بټن دی چې سبمیټ بټن دی، بل چې دی ریسیټ بټن دی. صحیح ده. دغه دوه باندې به اوس موږ کار وکړو. صحیح ده. یو سبمیټ بټن به واخلو، یو به ریسیټ بټن به واخلو. زه راځم دلته انپوټ لیکم. انپوټ ورته وایم چې ټایپ به ورته شوي سبمیټ به وي. صحیح ده. سبمیټ.
نو د دې په ټایپ مې ورته ولیکي دا به سبمیټ بټن وي. نو د دې لپاره نوم هم راغی، نوم یې هم دا دی سبمیټ دی، او دلته ورسره زه یو بل بټن هم والم چې هغه به انپوټ وي او دغه به چې وي ریسیټ به وي. ریسیټ بټن په نوم باندې مې واخیسته ده. نو بای ډیفالت د دې نومونه هم راځي ورسره. نو د دې فرق څه شی دی راځي دا تاسو ته زه معرفي کوم. سبمیټ بټن دا کار کوي چې څومره ډیټا موږ لیکلی وي دا به ټول راخلي او سرور ته به پاس کوي د پروسیسینګ لپاره. صحیح ده. او ریسیټ بټن دا کار کوي چې کله موږ ته دا فورم ډک شي او موږ سبمیټ وکړو نو باید ریسیټ بټن وو تر څو د نیم، پاسورډ، جنډر سلیکشن هر څه موږ کړی وي کنه، لیست مو سلیکټ کړی یا لنګویجز موږ سلیکټ کړی وي، د ډسکرپشن کې موږ لیکلی وي، دا ټول به موږ ته کلیر کوي. صحیح ده. نو راځئ دلته زه دا تاسو ته په پریکټیکل سره ښیم. لکه زه ولیکم چې صفیو الله. صحیح ده. او پاسورډ ورته دغه پاسورډ مې ورکه. زه جنډر هم انتخابوم، ورته مې انګلیش مې زده ده، پښتو مې هم الحمدلله زده ده، اردو باندې هم پوهېږم او دري باندې هم پوهېږم. صحیح ده. او کورسز زما لپاره کوم یو انتخابوم؟ زه راځم دلته سی شارپ انتخابوم او زه ورته یو څه ډسکرپشن لیکم، انټر وایم، بیا ډسکرپشن، بیا هم دغسې بیا هم دغه. صحیح ده. دا سبمیټ کوم. صحیح ده. سبمیټ په واسطه دا خو لاړ. صحیح ده. او دلته موږ سره ریسیټ بټن دی. نو ریسیټ په واسطه هم دغسې دا هم تاسو ته شو کوم چې دا هم تاسو ته وښیم چې دا څنګه کار کوي موږ سره. دلته جنډر مې سلیکټ کړه، لنګویجز مې سلیکټ کړه. صحیح ده. او بل راځم دلته موږ سره بل پروګرامینګ لنګویج هم سلیکټ کوم او زه ورته ډسکرپشن هم دغسې لیکم. صحیح ده. دا مې ولیکه ورته. او دا که چیرې زه فورم مانه دغه شوی وي غلط شوی نو زه راځم ریسیټ باندې کلیک کوم تر څو دا هر څه فورم راته ریسیټ شي. نو دا زموږ د نن ورځ درس په دې لیکچر کې چې موږ تاسو ته دغه فورم معرفي کړم. فورم کې لیبل دا ټول موږ تاسو ته پریکټیکل وښودلو او تاسو کولی شئ چې دا ځان سره دغه ویډیوګانې وګورئ او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو دغه ستاسو ملګري هم ترې استفاده وکړي. او دا زموږ د یوټیوب چینل دی. په دې چینل کې تاسو کولی شئ زموږ ویډیوګانې وګورئ. موږ تاسو ته لا نورې ښې ویډیوګانې اماده کوو او تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. بل موږ سره دغه زموږ د HTML پلیلیست دی چې دغه پلیلیست تاسو کولی شئ ځان سره بک مارک کړئ تر څو نږدې اکسس کړئ او دا ویډیوګانې ځان سره په ارامه سره وګورئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. یاد مو ونه وځي چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیوګانې ځان سره لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ او کمنټ کې تاسو کولی شئ خپل سوالونه، پیشنهادات، انتقادات موږ ته راولېږئ او خپل نظریات موږ سره شیر کړئ. نو د لا نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او که غواړئ چې موږ تاسو ته یو خاص پلیلیست سټارټ کړو خپل په خوښه باندې تاسو کولی شئ موږ ته زموږ په کومنټس کې موږ ته یادونه وکړئ تر څو موږ وکولی شو تاسو ته هماغه پلیلیست تاسو ته سټارټ کړو.